بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. اما بعد، د ذکر شوو آیتونو په تفسیر او شان نزول کې نقل شوي اسرائیلي روایاتو خلکو ذهنونه خراب کړي دي او ډیرو خلکو ته مختلف قسمه شبهې را پیدا کړي دي، خو د دغو ټولو شبهو حل حکیم الامت مولانا اشرف علي طحانوي رحمه الله په ډیر واضح او آسان انظار کې بیان کړی دی. اشرف علي طحانوي رحمه الله لیکي چې یهودو سلیمان علیه السلام ته د جادو نسبت کولو. یهودو به دا ویل چې حضرت سلیمان علیه السلام جادوګر و. نو الله رب العزت په خپل کلام کې په دې آیتونو کې د سلیمان علیه السلام براعت حاصلوي او د سلیمان علیه السلام براعت ظاهروي چې سلیمان علیه السلام هیڅکله جادوګر نه و. او یهودو د انسانیت او د اسلام دنانو په دې خبرو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې شبهه غورځوله. هغوی به دا ویلې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلیمان علیه السلام ته نبی وایي، او حال دا چې سلیمان علیه السلام ساحر و. د سلیمان علیه السلام بادشاهي د هغه په کوډو او د هغه په سحر سره چلیدله، او ته هغه ته نبی وایي او سلیمان علیه السلام ته په انبیاؤ کې شماري. نو ته په خپله حق نبی نه یې. که ته په حق نبی اوسې نو ساحر ته به هیڅکله ته نبی ونه وایي. نو الله رب العزت په دې آیتونو کې د سلیمان علیه السلام براعت او پاکی ظاهروي، او د یهودو په دې ادعا باندې الله رب العزت رد کوي چې سلیمان علیه السلام کله هم ساحر نه و. او دویم دا چې یهودو به دا ویلي چې ته سحر ته کفر وایي، او حال دا چې سلیمان علیه السلام په خپله ساحر و، دا د سلیمان علیه السلام عمل و. نو ته د نبی عمل ته کفر وایي، د دې وجې نه موږ ستا نبوت نه منو. او دا شبهه یهودو ځکه کوله چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې علم د سحر ډیر خور شوی و. انسی او جني شیطانانو د هغې عملیات شروع کړي ول. هر کله چې سلیمان علیه السلام ته معلومه شوه نو هغه شیطانان یې ټول بندي کړل او کتابونه د هغوی ټول ضبط کړل او د خپل تخت لاندې دفن کړل. نو هغه چرچه چې د سحر او د جادو هغه ختمه شوه. لکن هر کله چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شه نو شیاطینو هغه کتابونه راویستل او په هغه سره یې خلکو ته دوکه ورکړه چې سلیمان علیه السلام پادشاهي په سحر باندې چلیدله، او د ثبوت دپاره یې خلکو ته وویل چې دغه تخت لاندې کتابونه د سحر پراته ول چې هغه موږ راویستل. نو بیا د سحر چرچه په یهودو کې شروع شوله او تورات یې پرېښودل. لکن مفسرینو دا جواب کړی چې ای پلیتو دا خو ستاسو په سلیمان علیه السلام افترا کړې ده. سلیمان علیه السلام سحر نه و کړی، بلکې په سحر باندې پابندي لګولې وه او کتابونه د سحر یې سلیمان علیه السلام بند کړي ول. لکه چې الله رب العزت د هغو ذکر کوي واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یهود تابع شول، دوی تابع شول د هغه څه چې لستل به شیطانانو، جني او انسي شیطانانو په زمانه د پادشاهي د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان، سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، سحر نه و کړی، ولکن شیاطین کفرو، لیکن شیطانانو کفر کوه. یعلمون الناس السحر، دوی به خوده خلکو ته جادو او سحر به دوی ته خوده. سلیمان علیه السلام چیرته هم کفر نه و کړی، سحر نه و کړی، بلکه سلیمان علیه السلام حق نبی و او د سلیمان علیه السلام پادشاهي معجزانه طور باندې چلیدله. سلیمان علیه السلام د سحر نه پاک و. امام قاسمی په خپل تفسیر کې لیکي چې مخکینیو یهودیانو
دا مشهوره کړې وه چې سلیمان علیه السلام په آخر عمر کې نعوذ بالله مرتد شوی و او د بتانو عبادت یې کوه او د هغې دپاره عبادتګاه جوړه کړې وه او د تورات محرف په 11 فصل کې د سفر الملوک په 3 باب کې دي. نو هر کله چې عاقلانو د اهل کتابو روستنیو دا افترا ولیدله نو دوی ویلې چې زموږ په کتابونو مقدسو کې هره خبره الهامي نه ده بلکې بعضې خبرې په دې کې په طریقه د اهل تاریخ لیکل شوي دي. خو زه دا وایم چې د یهودیانو دا وسوسې دې امت کې هم راغلی دي. د دې امت جادوګرو او تعویزګرو او کوډګرو هم یو کتاب چاپ کړی دی چې په هغه کې ډیر شرکي الفاظ او مهمل الفاظ راوړي دي او د هغه نوم یې ایښی دی نقش سلیمانی، یعنی دوی هم په سلیمان علیه السلام د شرک او د سحر تهمت تړي. نو الله رب العزت په خپل کلام کې د سلیمان علیه السلام تبریه کوي چې وما کفر سلیمان علیه السلام کله هم کفر نه و کړی بلکې دا کار په خپله د یهودو و. نو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د جادو او د سحر چړچه ډیره زیاته وه. نو الله رب العزت د دې اشتباه او غلطي لرې کولو دپاره په بابل کې 2 فرشتې د هاروت او د ماروت په نوم د دې کار دپاره راولیږلې چې خلک د جادو د حقیقت او د هغې د شعبو نه خبر کړي چې اشتباه ختمه شي او په جادو عمل کولو، یعنی څوک چې په جادو باندې عمل کوي او د جادوګرو تابعداري د سره ختمه شي او د هغې نه ځان وساتي. نو الله رب العزت دا 2 ملکې راولیږلې چې دا اشتباه ختمه شي او دا کار الله رب العزت د انبیا علیهم السلام نه وانخسته. دا د دې وجې نه چې د انبیا علیهم السلام او د جادوګرو په منځ کې فرق او جداوالی د الله مقصود و تر څو چې د دوی په منځ کې فرق راشي. ځکه یهودو به دا ویلې چې سلیمان علیه السلام جادوګر و. نو یو فریق انبیا علیهم السلام دی او بل فریق جادوګر. نو الله رب العزت فیصله کوونکی یو ثالث راولیږه چې هغه ملائکې دي. بله دا چې د دې کار تکمیل د جادو د الفاظو د نقل کولو نه بغیر عادتا ممکن نه و تر څو چې د جادو الفاظ نقل نشي. نو چونکه انبیا علیهم السلام د هدایت مظهر ول نو د هغوی نه دا کار اخیستل مناسب الله ونه ګڼل. نو لهذا الله رب العزت 2 فرشتې د دې کار ده. نو الله رب العزت چې دا 2 فرشتې د هاروت او د ماروت په نامه باندې د دې کار لپاره مقررې کړې تر څو چې دا اشتباه او غلطي لرې شي. نو فرشتې بابل ته راغلې او خپل کار یې شروع کړ. نو د 2 فرشتو د جادو او د کوډو اصول او فروع خلکو ته ښکاره کړل او فرشتو د دې بد عمل نه د بچ کېدو او د جادوګرو نه د نفرت او د لرې کېدو خبرې هم خلکو ته وکړي چې تاسو به د جادو د دې بد عمل نه څنګه بچ شئ او د خلکو په زړونو کې دا نفرت هم پیدا کړه چې تاسو د کوډګرو او جادوګرو نه ځان لرې وساتئ. کله چې فرشتو کار شروع کړ نو وخت په وخت ورته د مختلفو خلکو تګ راتګ شروع شي او خلکو به ورته ویل، فرشتو ته به یې دا ویل چې موږ هم د دې اصولو او فروعو نه خبر کړئ چې چېرته په بېخبري کې په څه اعتقادي یا عملي فساد کې موږ اخته نه شو. دا د خلکو خبرې وي. نو هغه وخت د 2 فرشتو چې هاروت او ماروت نومېدل د احتیاط او تبلیغ او اصلاح په طور دا اهتمام وکړه چې د اصولو او فروع ښودلو نه مخکې به دا ویل چې ګورئ زموږ د دې ښودلو په ذریعه الله تعالی د خپلو بندګانو ازمیښت کوي. یعنې دا کومه اصول او فروع چې موږ د کوډو تاسو ته درښیو الله رب العزت زموږ په ښودلو باندې د خپل بندګان په ابتلا او په ازمیښت کې غورځولي دي. او ملائکو ته به دا ورته ویل چې تاسو وګورئ چې د دې څیزونو په زده کړې سره څوک د خپل دین حفاظت او اصلاح کوي چې د شر نه خبر شي او ځان ترې وساتي او څوک چې خپل دین خرابوي چې دې شر نه خبر شي او هم هغه شر په خپله اختیار کړي چې د هغې انجام کفر خوا که هغه کفر عملي وي یا اعتقادي کفر وي. او ملائکو به دا ورته ویل چې موږ تاسې ته نصیحت کوو چې په ښه نیت تاسو ترې ځان خبر کړئ او په دغه نیت کې بیا تاسو کلک اوسئ. او د 2 فرشتو به دا هم ورته ویلي هسې نه چې موږ ته خو دا وایې چې
چې موږ یې دې دپاره یادوو چې موږ ځان ترې بچ کړو ځان ترې وساتو او بیا د هغې په خرابي کې تاسو اخته شئ او خپل ایمان برباد کړئ. نو اوس خو ظاهره ده چې هغوی د دې نه زیاته خیرخواهي نور څه کولی شو. د ملکو خو صرف مطلب خیرخواهي وه. نو چا چې ملکو سره قول وکړه چې موږ یې دې دپاره یادوو چې د هغه د شر نه ځان بچ کړو، نو دې ملکو به ورته د جادو ټول اصول او فرو بیان کړل. ځکه د دوی کار هم دا و. اوس چې څوک وعده ماته کړي او په خپله اراده او اختیار کافر او فاجر شي، نو دا خپله ګناه ده. نو بعضې په دې وعده باندې ټینګ پاتې نه شول او دا جادو یې خلکو ته د تکلیف رسولو ذریعه جوړه کړه چې فسق خو یقینا دی او بعضې طریقې د دې استعمال کفر دی. نو دا شان فاجران او کافران جوړ شول. نو الله رب العزت دا ملکې د امتحان لپاره هلته رالیږلې وې، خو دوی به هغه کارونه ترې زده کول چې په هغوی به په ځمکه کې په دې باندې فساد کوه، خلکو ته به زحمت او تکلیف رسوه، حتی د خاوند او د ښځې په منځ کې به یې جدایي راوستله. نو الله رب العزت فرمایي واتبعوا دوی تابع شول ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، هغه څه چې لوستل به شیطانانو په زمانه د پادشاهي د سلیمان کې. وما کفر سلیمان، کفر نه و کړی سلیمان لکه څنګه چې دوی ویلي چې سلیمان جادوګر و، ولکن الشیاطین کفرو، لیکن شیطانانو کفر کړی و. یعلمون الناس السحر، چې هغوی به چې ښودلی به هغو خلکو ته سحر. وما انزله، او هغه څه چې نازل کړی شوي وو علی الملکین په دوه ملکو باندې د بابله د بابل په ښار کې، چې هغه دوه ملکو نوم څه شی و؟ هاروت و ماروت، چې یو هاروت نومېده او بل ماروت. وما یعلمان من احد، او ښودنه او تعلیم نه کو د دواړو هیڅ چاته، حتی یقولا، تر څو به چې د دوه ملکو نه ویلې انما نحن فتنه، د نصیحت په طور به یې دا ویلې چې یقینا موږ ستاسو دپاره امتحان یو. فلا تکفر، نو تاسو کفر مه کوئ د جادو په کولو سره. فیتعلمون منهما، پس یادول ازده کول به هغوی د دې دوه ملکونه ما یفرقون به بین المرء والزوج، هغه څه چې جدایي به یې راوستله په هغې سره په منځ د خاوند او د ښځې کې. وما هم بضارین به من احد، او نو دوی نقصان یعنی ضرر ورکوونکي په هغه سره هیڅ چاته الا باذن الله، مګر په حکم د الله سره. ویتعلمون، او دوی به زده کول ما یضرهم ولا ینفعهم، یعنی د یهودو به یادول هغه څه چې نقصان به یې ورکوله دوی ته، ولا ینفعهم، او نفع به یې نه ورکوله دوی ته، یعنی هغه څه دوی یادوه. ولقد علمو، او په تحقیق سره دوی پوهېدل لمن اشتراه، چا چې واخیسته جادو لره، ما له فی الاخرة من خلاق، نو نشته ده لره په آخرت کې څه حصه. ولبئس ما شروا به انفسهم، او خامخا بد دی هغه څه چې دوی خرڅ کړي دي په هغې سره ځانونه خپل، یعنې خپل ځانونه یې ورکړل او د هغه په مقابل کې دوی جادو واخیسته. لو کانو یعلمون، که دوی پوهېدلی چې دا کار موږ څنګه وکړه او د دې انجام به څه شی. او دلته هغه اسرائیلي روایات چې ځینې مفسرینو هغه هم را نقل کړي دي، زه غواړم چې هغه هم څه ناڅه تاسو ته زه وړاندې کړم. هغه اسرائیلي روایات دا دي چې د دې آیت په تفسیر کې بعضې مفسرینو او مورخینو قصه د هاروت او د ماروت ذکر کړې ده، چې دوی الله رب العزت ځمکې طرف ته راکوز کړي ول، یعنې هاروت ماروت یې ځمکې ته راکوز کړي ول او دوی ته یې سحر ورښودلی و، او الله رب العزت دوی ته شکل د انسانانو ورکړی و، الله دوی د شهوت هم ورکړی و. نو چې کله دوی ځمکې ته راکوز شول، نو دوی عاشقان شول په یوې ښځې باندې چې د هغې ښځې نوم زهره و. نو هغې ښځې د دوی د مطلب پوره کولو دپاره شرط ولګوه چې عبادت به د بت کوئ، او یا به تاسو شراب څکئ، یا به قتل د یو نفس وکړئ. نو د دوه ملکو د هغې شرط ومنله، شراب یې وڅکه. نو په نشه کې دوی بت ته سجده وکړه، سړی هم قتل کړه او بیا د هغې سره زنا وکړه. په دغه حال کې هغې یعنې هغې ښځې د دوی نه اسم اعظم یاد کړه، د هغې په وجه د هغې نه زهره ستوری جوړ شو او آسمان ته وخیژولې شوه. او هاروت و ماروت ته الله رب العزت اختیار ورکړه په منځ د عذاب د دنیا او د عذاب د آخرت کې. نو دوی دنیوي عذاب خوښ کړه، نو پړ مخې د ویښتو نه آویزان کړی شو د بابل په کوهي او د بابل په څار کې. او په دغه حالت کې ځینې مفسرین دا لیکلي چې هم خلکو ته یې سحر یادوه.
او د دوی د ملاقات په باره کې حاکم او بیهقي او ابن منذر او اوزعي نه هم روایات ذکر کړي دي. علامه آلوسی رحمه الله په روح المانی کې لیکلي دي چې د دې مختلف قسم سندونه څه د پاسه 10 دي، لکن محققین و مفسرینو د دې قصې رد کړی بلکل دا دروغ دي. دا خو ځینې مفسرینو لیکلي دي، لکن محققین و مفسرینو د دې قصې رد کړی. قاضي عیاض په شفا کې لیکلي دي چې د دې قصې نه هیڅ په ضعیف یا په صحیح سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل ثابت نه دی. همدارنګه ابو حیان په بحر محیط کې ویلي چې د دې ټولې قصې نه هیڅ څیز ثابت نه دي، بلکل دا باطل دي، دروغ دي. همدارنګه خازن په تفسیر کې ویلي دي چې دا اخبار اخیستلی شوي د یهودیانو او د هغوی د افتراګانو نه په انبیا علیهم الصلاة والسلام او په ملائکو باندې. یعنی یهودیانو چې کومه افترا په انبیا علیهم الصلاة والسلام او انبیاو پسې او همدارنګه ملائکو پسې کوي، دا اخبار د هغو او دا قصې د هغو نه اخیستلی شوي دي. لکن علامه ابن کثیر لیکلي دي چې حق نږدې خبره دا ده چې دا روایات د ابن عمر دي، د کعب اخبار او دا کعب نقل کړي دي د کتابونو د بني اسرائیلو نه. او امام بخاري ویلي چې د کعب په روایاتو کې ډېر دروغ راغلي دي او په دې کې حدیث مرفوع صحیح متصل الاسناد تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې بلکل نشته. لکن امام الرازي رحمه الله په خپل تفسیر کې ویلي دي چې کوم روایات په دې کې راغلي دي هغه فاسد، مردود او غیر مقبول دي. او شهاب عراقي په دې باندې تصریح کړی چې د هاروت او ماروت په باره کې چې څوک داسې عقیدې ساتي چې دوی ملائک دي او دوی په ګناهونو کې مبتلا کوي او الله رب العزت د زهره په واسطې باندې دوی ته دا عذاب ورکړی، نو شهاب عراقي لیکلي چې په دې خبره باندې انسان کافر ګرځي په الله باندې. او امام الرازي، امام قرطبي، همدارنګه خازن او صاحب د فتح العزیز د دې قصې د ابطال فی نفسها د اوله وجه دا عصمت د ملائکو، چې د ملائکو عصمت په اجماع او په صریح نصوصو سره ثابت دی، لکه په صورت انبیا په 20 او 19 آیت کې، په صورت تحریم په 6 آیت کې، او په هغه آیتونو او روایتونو کې چې په هغه کې صفات د ملائکو راغلي دي. نو څنګه ملائکو پسې داسې افترا وتړلی شي چې هغوی راغله په شکل د انساني کې بت ته سجده وکړه، شراب یې اسکن او زنا یې وکړه؟ آیا دا مخالف د عصمت د ملائکو نه دی؟ نو دا قصه باطله ده. دویمه وجه دا چې دا قصه باطله ده چې دوی په عذاب کې مبتلا دي، نو دوی ته څنګه فرصت پیدا کیږي چې دوی خلکو ته په دغه وخت کې د سحر تعلیم ورکوي؟ دا خو عقل نه مني. او دریمه وجه د ابطال دا ده چې عقل دا خبره نه مني چې بدکاره ښځه دی په اسم اعظم سره آسمان ته وخیږي او د هغې نه د ستوری او رڼا جوړه شي. څلورمه وجه د ابطال دا ده چې په تاریخ او په مخکینیو کتابونو کې دا خبره ثابته ده چې زهره غټ ستوری دی او د اوو ستورو نه مخکې د آدم علیه الصلاة والسلام نه الله دا پیدا کړې ده. دا ستوری الله په هغه وخت کې پیدا کړی او سلیمان علیه السلام په کوم وخت کې و. پنځمه وجه دا چې په دې قصه کې ویل شوي دي چې الله تعالی دوی ته وویل چې زه تاسو ته شهوت درکوم، نو ضرور به تاسو نه ګناهونه کیږي، او دوی ورته ویل چې زموږ نه بیا هم هیڅ ګناه به نه کیږي. نو د دوی تکذیب او تجهیل د الله تعالی وکړه. الله ورته ویلي چې تاسو نه به ګناه کیږي او دوی ورته ویلي چې موږ نه به ګناه نه کیږي. نو دوی تکذیب او تجهیل د الله ونه کړ او ملائکو نه خو دا کار هیڅکله نه کیږي. او شپږمه وجه د ابطال د دې قصې دا ده چې قرآن کریم په ظاهري نص کې د دې قصې په هیڅ حصې باندې دلالت نه کوي. نو د قرآن کریم په تفسیر کې داسې روایاتو ته هیڅ حاجت نشته دی چې داسې روایات ذکر کړي او د ملائکو په شان کې سپکاوی وشي. نو صحیح هغه دی چې مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله بیان کړي دي چې یهودو به سلیمان علیه الصلاة والسلام ته د جادو نسبت کوه. نو په دې وجه د الله رب العزت د آیت په منځ کې د سلیمان علیه الصلاة والسلام براعت او پاکي حاصله کړه او هغه دوه ملکې چې الله رب العزت را لیږلې وي هغه یې د امتحان لپاره الله رب العزت را استولې وي. قدرمنو اوریدونکو، یو بل عمده شي ته باید موږ او تاسو دلته متوجه شو چې معنا د سحر، چې سحر په لغت او په عرف کې څه ته وایي، په لغت او عرف کې. دویم بحث په باره د اقسامو د سحر کې چې سحر څو قسمه دی. دریم بحث په باره د احکامو د سحر کې چې څوک چې سحر جادو کوي د هغه حکم څه دی. څلورم بحث
په حقیقت د سحر او په تاثیر د سحر کې چې آیا سحر حقیقت او تاثیر لري کې نه لري. نو را به شو اول بحث ته چې سحر په لغت کې څه ته وایي او سحر په اصطلاح کې څه ته وایي. ماده د سحر په قرآن کریم کې 63 ځله ذکر شوې ده او دا ماده د سحر چې په قرآن کریم کې 63 ځله ذکر شوې دا په شپږ وجوهو سره ذکر شوې. اول په معنا د اړولو د حق نه لکه سورة المؤمنون په 9 آیت کې. دویم په معنا د جادو سره په واقع د موسی علیه السلام کې چې تقریبا 19 ځله ذکر شوې. دریم په معنا د جادو په باره د قرآن کریم کې د طرف د منکرینو نه چې دا 14 ځله په قرآن کې ذکر شوې. څلورهم اتهام د طرف د منکرینو نه په سحر سره د نورو رسولانو چې دا په صورت شعراء په 153 او په 185 آیت کې ذکر شوی. همدارنګه په صورت زاریات په 52 آیت کې. پنځم په معنا د پیشمنی سره هم راغلی لکه په صورت قمر په 14 آیت کې او په صورت آل عمران په 19 آیت کې، په صورت زاریات په 13 آیت کې. شپږم سحر په معنا د دروغو سره هم راغلی لکه په صورت هود په 9 آیت کې. او امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د سحر 9 معنی ذکر کړي دي. اوله معنی خداع یعنی فریب ورکول، دوکه ورکول. دویمه معنی تریخی چې یوه عضوه د انسان ده چې په هغې سره انسان خوراک او څکاک ته محتاج وي. دریمه معنی خفا او پټول. څلورمه معنی صرف یعنی اړول. پنځمه معنی مایل کول. شپږمه معنی طریقه یا کلام چې باریک وي. اومه معنی دروغ ښایسته کول. اتمه معنی سیزونه په خیالاتو کې بدلول. نهمه معنی طرف د مری یعنی طرف د غاړې. لسمه معنی غذا او خوراک. 11مه معنی وخت د پیشنمي. او دا دوه وروستنۍ معنی امام راغب اصفهاني په خپل مفرداتو کې هم ذکر کړي. دویم بحث په اقسامو د سحر کې چې سحر په څو قسمه دی. امام شاه عبدالعزیز په خپل تفسیر کې تفسیر فتح العزیز کې او ابن کثیر په خپل تفسیر کې همدارنګه امام الرازی رحمه الله په خپل تفسیر کې د سحر ډیر اقسام نقل کړي دي. اول قسم د سحر هغه سحر د کشاندینو او همدارنګه سحر د کلاندینو و چې په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې و چې هغه سحر به په طریقه د مخاطبه کولو د ستورو سره و چې هغه مشهور په سحر بابلي سره چې د هاروت او ماروت نه اخیستل شوی و. او امام الرازی رحمه الله په دې هکله مستقل کتاب هم لیکلی په نامه د کتاب السر المکتوم فی مخاطبة الشمس والنجوم چې کله امام الرازی رحمه الله دا کتاب ولیکه نو د دې وجې نه بعضې اهل علمو هغه ته نسبت د کفر کړی و او بعضې ویلي چې هغه د دې نه توبه ویستلې او بعضې ویلي چې دا یې په سبیله د اعتقاد سره نه و لیکلی. الله پوهېږي. دویم قسم د سحر هغه سحر د اصحاب الاوهام او نفوس قویه دی او دې ته سحر تعلیق الوهم ویل کیږي. خو ابن کثیر د دغه قسم سحر تقسیم بیا 2 قسمو ته کړی دی. اول احوال د نفوسو د کراماتو په طریقې سره چې هغه ته سحر نه ویل کیږي لکن د هغې خاوند د کرامت په اختیار کې نه وي. دویم احوال د مفسدانو لکه دجال او د هغه کسان چې مخالفت کوي د شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې ته استدراج ویل کیږي. دریم قسم د سحر هغه استعانات او کمک غوښتلو په جناتو سره او دا حاصلیږي په لږو اعمالو او آسانو عملونو یا په دمونو سره یا په دودیو سره چې دې ته عزایم او عمل د تسخیر ویل کیږي. ځکه په دې جنیاتو کې بعضو مؤمنان وي او بعضې کافران وي. هغه جنیات چې مؤمنان دي اکثر په ښه کارونو کې مدد کوي او هغه جنیات چې کافران دي هغه په ناکاره او په بدو کارونو کې مدد کوي. څلورم قسم سحر هغه د تخیلاتو او د نظربندي کول دي او مفسرینو ویلي دي چې سحر د فرعون د ساحرانو د دې قبیلې نه و چې هغه صرف نظربندي وه او تخیلات ول. پنځم قسم سحر په استعمال د پټو آلاتو سره لکه بعضې مفسرینو ویلي چې ساحران د فرعون خپلې رسۍ او همساګانې د پارې نه ډکې کړې وي او په لمر کې اچولې وي نو هغه به خوځېدلې. نو پنځم قسم سحر هغه سحر دی چې په استعمال د پټو آلاتو سره کیږي. او شپږم قسم سحر هغه سحر د نیرنج دی چې په استعمال د بعضې دواګانو سره چې هغه یا په خوړلو او یا په څکلو سره وي چې عوامو خلکو ته په هغې باندې دوکه ورکوي. لکه بعضې منتریان په ځان پورې یو قسم دوا او تیل موږي
او بیا اور په لاس کې اخلي چې اصلا نه سوځي، هغه په استعمال د بعضې دواګانو سره کیږي داسې چې هغه لاس نه سوځېږي. او اتم قسم سحر هغه د نښلولو، هغه سحر دی، سحر د نښلولو د زړونو دی چې یو انسان دعوا کوي د علم د اسم اعظم یا دعوا کوي د تسخیر د جنیاتو، او بل انسان چونکه د دین نه آگاه نه دی نو اول د دې خبره مني، د هغه عقیده په زړه کې پیدا کیږي یا د هغه نه ویره او د هغه په زړه کې پیدا کیږي. او اتم قسم سحر هغه جادو کول دی په چغلي کولو سره، په داسې باریکه طریقې سره چې د دوو مؤمنانو په منځ کې جدایي راولي. نهم قسم سحر هغه جادو دی د لاسونو د صفایي او د چالاکي چې په هغې سره خلک په تعجب کې واچوي، او دې ته سحر شعبده بازي ویل کیږي، لکه نن ورځ چې تاسو مداریان وینئ. دریم بحث دی په باره د احکامو د سحر. په اعتبار د اختلاف د اقسامو سره د دې په احکامو کې هم اختلاف دی. تقریبا 9 قسمه یا 8 قسم د سحر موږ بیان کړ، 9 قسمه. نو په اعتبار د اختلاف د اقسامو سره چې قسمونه مختلف دي، د سحر په احکامو کې هم اختلاف دی. بعضې کفر او شرک دي او بعضې د دې نه حرام دي. شاه عبدالعزیز په تفصیل سره د سحر احکام داسې ذکر کړي دي. اول قسم د سحر چې هغه سحر بابولي دی، هغه خالص کفر او محض شرک دی، ځکه چې په سحر بابولي کې اول شرط عقیده د علم د ارواحو ده، عقیده د علم ارواحو ده، د زړه په خبرو باندې، یعنی کومه خبرې چې په زړونو کې ګرځي په هغه باندې باید عالم یو مونږ، او دا محض کفر او شرک دی. دویمه عقیده د قدرت تامه د هغوی په هر څه باندې، او دا دواړه شرک او کفر دي. دریم د هغوی دعا په کلمات شرکیه سره، سحر بابولي ځکه کفر او شرک دی چې د هغوی دعا ده په کلمات شرکیه سره، ځکه چې قمر په دعا کې وایي ایها الملک الکریم وسید الرحیم ومرسل الرحمة ومنزل النعمة، او په دعا د عطارد کې داسې وایي چې کل ما حصل لي من الخیر فهو منک وكل ما يندفع من الشر مني فهو منك، او دارنګه وایي چې ایها السید الفاضل الناطق العالم بخفیات الامور المطلع على السرائر، او دا عقیده او دا دعاګانې ټول صریح کفر او شرک دي. او دویم قسم حکم دا دی که مقصد په دې کې جایز او صحیح وي، لکه اهلاک د ظالم او کافرانو، دا مباح دی. او که مقصد په دې کې غیر شرعي وي، لکه ښځه او خاوند جدا کول یا هلاکول د بېګناه خلکو، نو دا حرام دی، چې هغه دویم قسم د سحر و، چې هغه سحر د اصحاب الاوهام او نفوس قویه، چې هغه ته سحر تعلیق الوهم هم ویلي. نو که د دې مطلوب په دې سحر کې دا وي چې زه ظالم په دې باندې هلاک کم، کافر په دې باندې هلاک کم، دا مباح دی. او که مقصد یې په دې کې غیر شرعي وي، لکه ښځه او خاوند په خپل منځ کې جدا کړي یا بېګناه خلک په دې باندې ووژني، نو دا بیا حرام دی. او د دریم قسم سحر حکم چې هغه استعانت په جنیاتو سره، په دې کې هم صریح کفر لازمیږي، ځکه چې په دې قسم سحر کې عاجزي او تضرع کول لازمیږي د پیریانو اکابرو ته، چې کومه د پیریانو مشران دي، د پیریانو اکابر دي، هغوی ته د تضرع او زاری کوي، او د هغوی په نوم باندې قربانی او نظر کوي، او د هغوی د حضور په ځای کې عطریات استعمالوي، او دا کارونه ټول شرک. د څلورم قسم سحر حکم دا ده که د دې مطلب مقابله د معجزه کې وي، لکه سحر د فرعونیانو په مقابله د موسی علیه السلام وسلام کې، نو دا کفر دی، یا په مقابله د اولیاء الله کې وي. او که د دې مقصود په دې سره دوکه ورکول وي او د هغه مال حاصلول وي چې هغه د دې مقصد دی چې مال په دې کوډو سره او سحر سره حاصل کړي، نو دا بیا حرام دی. او که د دې مقصود په دې کې تضرع وي پیریانو ته او د هغو تعظیم وي، نو دا بیا کفر دی او شرک دی. د پنځم قسم سحر حکم، پنځم قسم سحر هغه سحر و چې هغه په استعمال د پټو آلاتو سره وي. پنځم قسم سحر و کفر او حرام نه دی مګر هغه وخت چې فاسد غرض په هغې سره قصد کړی شي، نو په هغه صورت کې بیا حرام ګرځي. شپږم قسم سحر هغه سحر و چې هغه په استعمال د بعضې دواګانو سره کیږي، لکه ځینې منتریان او مداریان په لاسونو کې ځینې شیان را اخلي او بیا ور په لاس کې را اخلي. که په داسې سحر کې د دې مقصد او غرض فاسد وي، یعنی خلکو ته دوکه ورکول وي او د دې مقصود لهو العب وي، نو دا بیا هم حرام دی. اووم قسم سحر حکم چې هغه سحر د زړونو نښلول ول، چې یو انسان دعوا کوي چې ماته اسم اعظم را کړی شوی دی، یا دعوا کوي چې ماته پیریان مسخر دي،
نو داسې سحر چې څوک حاصلوي نو دا حاصلیږي په ذکر د نومونو د ارواحو د شیاطینو او همدارنګه دا سحر دوی ته هله حاصلیږي چې د پیریانو په نومونو باندې نظرونه وکړي او هغوی ته قرباني پیش کړي او غالبا خبیث کارونه کول لکه بعضې د دوی نه استعمال د بول کوي یا په نطفې د زنا سره تعویزونه لیکي او هغې سره تفریق او تسخیر پیدا کوي نو دا ټول کفر او شرک دي او حکم د اتم قسم د سحر چې هغه په چغلي سره ول نو د دې حکم چغلي کول او د دوو کسانو په منځ کې خفګان او دشمني پیدا کول خو ګناه کبیره ده په دې کې شک نشته دی او نهم قسم سحر چې هغوی بیان کړی چې د لاسونو د صفایي او د چالاکي په واسطه یې کول د دې حکم دا دی چې دا قسم هم شرک او کفر دی ځکه چې استعانت په ارواحو د شیاطینو سره کفر دی او کوم دم اچول چې وي په الفاظ مهملو سره چې د هغې معنا اصله معلوم نه وسیږي نو دا هم ګناه ده دې نه باید مسلمان ځان وساتي او هر چې تعلیم او تعلم د سحر نو په دې کې اختلاف دی د علماو بعضې علما ویلي چې دا مطلقا کفر دی او بعضې علما ویلي چې حرام دی یعنی زده کول او ښودل د سحر دا حرام دی او مراد د تعلیم او د تعلم دې دپاره چې خلک ګمراه کړي خلک د لارې نه وباسي نو مفتابهي قول دا دی چې سحر تعلیم او تعلم حرام دی باید چې مسلمان د دې نه په جدي توګه باندې ځان وساتي څلورم بحث په باره د حقیقت د سحر او تاثیر د سحر کې چې آیا سحر حقیقت لري که نه لري آیا سحر تاثیر لري که نه لري نو که مراد د حقیقت نه معنا او ماهیت وي د هغې نه خو څوک انکار نشي کولی ځکه جمهور علما ویلي دي چې سحر امر خارق للعادت ده یعنې نااشنا د عادت نه چې ښکاره کیږي د شریرو خلکو نه په کولو د خاصو عملونو د هغوی سره او که مراد د حقیقت نه وجود حقیقي وي نو په دې کې اختلاف دی نو معتزله وایي چې سحر صرف تخیل او وهمي څیز دی هغه حقیقي وجود نه لري هغه صرف تخیلات او وهمیات دي او دلیل دا ذکر کوي چې د موسی علیه السلام په باره کې راغلی دي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى یا انها تسعى او همدارنګه سحر د لبید بن اعصم یهودي چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی و چې هغه په بخاري شریف کې مفصلا ذکر دی او اهل سنت او جماعت وایي چې د سحر حقیقت شته او الله رب العزت د هغه د استعمال په باره کې هغه سیز یعنی هغه اثر پیدا کوي چې الله تعالی وغواړي او اهل سنت الجماعت د سحر د تاثیر دپاره هغوی دلیل په دې آیت باندې نیسي ما یفرقون به بین المرء و زوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن الله وما یضرهم ولا ینفعهم نو دا ټول آیتونه دلالت کوي په ثبوت د تاثیر د سحر باندې او هر څه چې معتزله و دا ویلي چې سحر صرف تخیل او وهمي څیز دی هغه حقیقت نه لري تاثیر نه لري او دلیل یې ونیو په هغه آیت باندې چې په صورت طه کې ذکر دی چې د موسی علیه الصلاة وسلام په باره کې دی یا په حدیث د لبید بن عصم باندې چې هغه کې ذکر د تخیل دی نو د هغې دوه جوابونه دي اول دا چې تاثیر خیالي خاص دی تاثیر خیالي هغه خاص دی په انبیا علیهم الصلاة وسلام باندې په هغوی باندې تاثیر عقلي اصلا نه واقع کیږي نو هلته واقعا تاثیر خیالي و او دویم جواب هغه دی چې موږ مخکې ثابت کړه چې هغه خو هم یو قسم د سحر دی یعنی تخیلی سحر هم یو قسم د سحر دی چې د دې تفصیل امام قرطبي رحمه الله ډیر په تفصیل سره ذکر کړی دی که څوک سوال وکړي چې کله سحر حرام دی نو تاثیر ولې کوي جواب یې دا دی چې حرام کیدل خو حکم تشریعي دی او اثر کول امر تکویني دی لکه یو انسان حرام خوراک وخوري نو په هغې سره مړیږي خامخا لکن هغه خو حلال نه وي نو حرام کیدل حکم تشریعي دی او اثر کول هغه امر تکویني دی نو قدرمنو اوریدونکو دا هغه تفصیلي بحث په باره د سحر کې په باره د اقسامو د هغه کې او په باره د احکامو د هغه کې او رد د هغه شبهې چې یهودو د سلیمان علیه السلام په هکله باندې کړی و نو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم